السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته. محترم د علي رضی الله تعالی عنه متعلق پوښتنه کړې ده چې آیا د څومره پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ګران. محترم علي رضی الله عنه مبارک پر رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې ډیر ګران او زمي او ډیر زندې قریب یو. د اهل سنت جماعت عقیده دا ده چې خلفای راشدین اول ابو بکر صدیق رضی الله عنه دي، دوم عمر رضی الله عنه، دریم عثمان رضی الله عنه، څلورم علي رضی الله عنه. اول مقام د صدیق، دوم د عمر، دریم د عثمان، څلورم د علي رضی الله تعالی عنهم اجمعین. دا زموږ عقیده ده. خو د علي رضی الله عنه مبارک مینه بلکې د ټولو صحابه کرامو مینه پر موږ باندې واجب ده. که د حوض کوثر پر اوبو باندې 4 نفره ولاړ دي، علي رضی الله عنه، عثمان رضی الله عنه، عمر رضی الله عنه، صدیق رضی الله عنه، چې د یو محبت نه د هغه ځای اوبه څوک نشي څښلی. د ټول محبت په دې پسې نه کېږي. بس په راس علي رضی الله عنه سره صحابه او مینه درلوده که نه درلوده. عائشة رضی الله عنها مبارکه وایي رأیت ابا بکر خپل پلار ابو بکر صدیق رضی الله عنه مې ولیدی، علي رضی الله عنه مبارک ته مې ډېر کتل. وایي ما ورته ویلې پلاره زه تا وینم چې علي رضی الله عنه مبارک ته ډېر ګورې. وایي درة سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم، وایي ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه اورېدلی دي چې النظر الی وجه علي عبادة، قتل و مقت د علي رضی الله عنه عبادت دی. بل روایت له دې څخه داسې راځي وایي کوم وخت چې به علي او زما پلار رضی الله تعالی عنهما راغلل، ابو بکر صدیق رضی الله عنه به موږ ته فکر نه کاوه، موږ سره باید دومره التفات نه راکاوه، موږ ته به نه کتل، علي رضی الله عنه ته به ډېر کتل. وایي ورځ ما ورته وویل چې پلاره ته موږ ته نه ګورې، علي رضی الله عنه ته ډېر ګورې. دا راته ویل ورکه که ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه اورېدلی دي چې د علي مخ ته کتل عبادت دی. نو علي رضی الله عنه مبارک په ځایل به هم بیان سي، د خلفای راشدین د به هم بیان سي انشاءالله. وعده خو هم دغه یې کړې ده چې د هغه مناقب د عشره او مبشره او به ټول درته بیان کړو چې پاکې ابوبکر صدیق، عثمان بن عفان، طلحه بن عبید الله، سعد بن ابي وقاص، عبدالرحمن بن عوف، عمر بن خطاب، علي بن ابي طالب، زبیر بن عوام او دغه رنګ د نور عشره مبشره د دې انشاءالله الرحمن په ځای به ټول درته بیان کړو. او دغه رنګ رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم د علي رضی الله عنه په حق کې داسې فرمایلی دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم علي رضی الله عنه مبارک ته وایي وایي ته به داسې لکه عیسی علیه السلام. دا سره یو قوم بغض پیدا کړي لکه یهودو. مور یې متامه کړله د ده، یهودو به دا نارې ویلې چې عیسی علیه السلام علیاذ بالله دغه ښځې زوی دی چې مور یې زنا کړی دی، بیا خاونده پیدا سو. دا امکان لري چې څوک دی بیا خاونده پیدا سي. یهودو بغض شروع کړي عیسی علیه السلام مبارک ته بد نسبتونه کول. او نسواراو بیا محبت سره شروع کړي. محبت کې دومره غول و تجاوز وکړي چې دی د الله جل جلاله مقام ته پورته کړي. الله رب دی. ځکه بیا پلار چې پیدا سي یو ښځه نه زنا وکړي نه خاوند لري یو زوی پیدا سي، نو دا معلومه ده چې رب دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي په تا کې به هم 2 قسمه خلک هلاک سي. یو محب المفرد، یو هغه څوک چې ډېر محبت کوي لکه اهل تشیع، بل هغه څوک چې ډېر افراط کوي، کمبود کوي یا زیادت کوي، هغه لکه دغه بدبویه خلک. او دغه رنګ د علي رضی الله عنه څخه بل روایت دی چې وایي قومونه به زما محبت وکړي حتی يدخلوا النار فی بحبي. بعضې خلک به زما محبت کوي، دغه محبت په وجه به دوزخ ته ولاړ سي. ویبغضني، بعضې خلک به بیا بغض کوي، د هغه بغض په وجه باندې به دوزخ ته ولاړ سي. نو هغه ډلې اوس دغه شیګان او دا بدبوی دي. دا بدبوی چې دي د علي رضی الله عنه مبارک سره هغه مینه نه لري. او شیګان خو بیا هغه د چا د تاسو یې ویني چې کوم خرافات کوم نارواوې کوي.
الله دې موږ د دې له حال څخه وساتي. الرياض نظرة في مناقب العشرة صفحة 116 الباب الرابع في مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب جلد نمبر 3. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته.